سلامونه د اف جی ټابز یوټیوب چینل قدرمندو لیدونکو هیله ده چې روغ او جوړ خوشاله بوئ او دا مهال به ګورئ د اف جی ټابز یوټیوب چینل. په نننۍ ویډیو کې مې تاسو لپاره یوه داسې بهترینه طریقه راوړې ده چې تر اوسه پورې به هیچ هم تاسو لپاره نه وي ښودلې. دغه طریقه دوستانو په دې ډول دی، په بعضې ملګري دي که نه ډېر زیات عکسونه پسې دوی ګرځي یا په ګوګل کې سرچ کوي، خو دوی چې کله تصویران را ډاونلوډوي مونږ کتلي دي له ګوګل نه یا داسې نورو فیسبوک نه هر ځای نه هغه ډېر یعنې صفا نه وي. نو ما تاسو لپاره دوستانو یو داسې اپلیکیشن راوړی ده چې تاسو هر ډول تصویر پکې سرچ کوئ، که ښه د منظرې وي یا داسې نور تصویران وي، هر ډول تصویرونه چې تاسو کله پکې سرچ کوئ نو تاسو په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ هغه له ډاونلوډ کړئ او فل ایچ ډي کوالټۍ کې. د دې لپاره دوستانو مونږ راځو لومړی پلی سټور ته. په پلی سټور سرچ کې مونږ دلته لیکو، سرچ برخه کې لیکو امیج سرچ. کله چې مونږ راشو امیج سرچ ولیکو نو مونږ به یوه شېبه انتظار ورته وکړو تر څو مونږ ته دلته سرچ کې دغه راواړوي. تاسو کتلی شئ امیج سرچ دغه خو ما مخکې لا ډاونلوډ کړی دی، نو تاسو به راشئ دلته تاسو ته د انسټال آپشن لیکلی هغه به کلیک کړئ او دغه به ډاونلوډ شي او بیا به راشئ خپل موبایل کې به راخلاص کړئ. دغه امیج سرچ اپلیکیشن به تاسو په خپل موبایل کې بیا راخلاص کړئ. دلته دوستانو تاسو کولی شئ هر ډول تصویرونه چې تاسو غواړئ سرچ کړئ هغه پکې کولی شئ. مثلا زه راځم په دغه سرچ کې ورته د هیکر تصویران سرچ کوم. تاسو کتلی شئ دغه تصویران موږ ته راځي. اوس که زه چېرته په دې کې دغه یو تصویر کلیک کم نو د دغه تصویر اړوند چې نوره څومره دغه ډول تصویران وي ټول ما ته دلته راځي، دلته ټول ما ته راوړي. داسې په څه کوئ دغه ځای کې چې کله تاسو راشئ دوستانو دغه ډاونلوډ آپشن ته، په دغه باندې چې کله تاسو کلیک واخلئ دغه امیج به تاسو سره ډاونلوډ شي. تاسو وویل ډاونلوډینګ کمپلیټ شو. زه اوس راځم مثلا دوهم تصویر اخلم او دغه پورته نښان کسی ده چې کله ودرېږي تاسو بیا ډاونلوډ سټارټوئ یعنې تصویر ډاونلوډوئ. تاسو نیټ باید فعال وي، آنلاین دی دغه اپلیکیشن، په همدې خاطر په دې کې خرڅ ډېر په زړه پورې او بهترینه دي. چې کله ودرېږي په دغه ډاونلوډ به ورته کلیک واخلئ. همداسې کولی شئ نور تصویران هم پکې سرچ کړئ چې څومره تاسو مخ ته پکې ځئ همدومره ستاسو ته ښایسته تصویران پکې راځي. اوس یوټیوب تمنیل لپاره هم تاسو کولی شئ چې ډېر یعنې تصویران را ډاونلوډ کړئ. تاسو کتلی شئ څومره بهترینه تصویران راځي. اوس که زه چې دغه یوټیوب دغه پی ان جي تصویر دی کولی شئ پی ان جي همدا شانتې جی پی جي هر ډول وي دغلته ما ته ټوله د یوټیوب راځي. اوس که زه دغه راشم دغه یوټیوب دغه آیکن کلیک کړم نو ما ته به د یوټیوب نور تصویران هم راځي. تاسو کتلی شئ د یوټیوب دغه آیکن ما ته راځي. نو کولی شئ په اسانۍ سره هر ډول تصویر تاسو غواړئ پکې سرچ کړئ. داسې نه ده چې تاسو یوازې دغه تصویران پکې سرچ کړئ. تاسو کولی شئ مثلا زه اوس راځم ورته لیکم چې بوک چې ورته ولیکو یعنې کتاب مونږ ورته ولیکو، مونږ کولی شو د کتاب تصویران هم په دې کې سرچ کو. تاسو کتلی شئ مختلف ډول کتابونه به تاسو ته راشي. اوس مثلا راځو نوره داسې زیات اوس تاسو به څه ووایم، تاسو کولی شئ نور هم هر څه چې تاسو پکې وي یعنې سرچ کوئ تاسو پکې کولی شئ چې په ډېرې اسانۍ سره دغه سرچ کوئ. نو تاسو په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ په دغه کې هر ډول تصویران چې تاسو وغواړئ هغه پیدا کوئ. که پنسل پکې سرچ کوئ تاسو کولی شئ دغه رنګي به تاسو ته راشي، که هغه په پین پکې سرچ کوئ قلمونه به تاسو ته راشي. یعنې چې هر څه تاسو پکې سرچ کوئ ستاسو ته به همغه شیان دغه اپلیکیشن کې راوړي او تاسو به کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره خپل موبایل ګیلري ته دغه یعنې ډاونلوډ کړئ. تاسو خو هم پکې سرچ کوئ تاسو ته مختلف ډوله کورونه راشي، مختلف ډوله کورونه به تاسو ته راشي. تاسو چې هر کور باندې کلیک واخلئ تاسو کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره دغه ډاونلوډ له لارې کړئ، ډاونلوډ کړئ. همدا شانتې تاسو کولی شئ دغه لاندې نور هم تاسو ته پسې راځي چې یو کلیک کوئ لاندې پسې نور هم راځي. بهترینه اپلیکیشن دی یعنې زیات خرڅ په دې کې موجود دي. تاسو کولی شئ چې ډېرې اسانۍ سره ګټه ترې واخلئ او ټول اپلیکیشنونه یعنې ټول تصویران په دغه کې تاسو سرچ کړئ او خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو دغه ویډیو تر همدې ځایه ویډیو نوره نه اوږدوم. که دغه ویډیو مو خوښ شوي وي نو ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او د دغه ویډیو نور ویډیوانو په اړه که کوم نظر تاسو لرئ یا غواړئ چې تاسو ته کومه داسې نوې طریقه زه اپلوډ کړم یا تاسو سره په ذهن کې کوم مشکل لرئ کولی شئ کمنټ کې هم راته پرېږدئ او واتساپ نمبر هم په ډسکرپشن کې موجود دی، کولی شئ هغه واتساپ نمبر ته هم راته میسیج ورکړئ. تر بلې ویډیو چې زه به راځم د لوی الله په امان.